کابل کې یوې 23 کلنې نجلۍ یو ښوونیز مرکز جوړ کړی چې پکې د ساینسي مضامینو سربیره انګلیسي او خیاطي هم تدریسوي. طیبه فقیري د جواهر درخشان ښوونیز مرکز جوړونکې ده چې د هیوادوالو د ګټې لپاره یې په کمو امکاناتو دا لوی ګام پورته کړی. طیبه وایي چې د دې ښوونیز مرکز له جوړولو څخه یوازینۍ موخه د هیواد ځوانانو ته خدمت او د زده کړې زمینه برابرول دي. هدف ما در بخش تأسیس این مرکز این بوده که زمینه کاری و همچنان خدمت به جوانان افغانستان باشه و همچنان زمینه مساعد آرام و زمینه آسایش تحصیلی برای هموطنان عزیزم باشه. ویل کېږي چې د دې ښوونیز مرکز له جوړولو سره سم څه باندې 50 شاګردانو پکې نوملیکنه کړې ده. هغه خوشحاله ده چې له دې لارې یې د هیواد ځوانانو ته خدمت کړی دی. خوشحال هستم از اینکه میخواهیم که افتخار بر افغانستان باشم و همچنان افتخار در منطقه و جامعه در افغانستان باشم. شکیلا پاینده چې د جواهر درخشان ښوونیز مرکز مدیر مسئوله ده. هغه وایي چې په دې مرکز کې نجونو ته د درس ډیره زمینه مساعده شوې ده ترڅو وکولای شي یو څه زده کړي. تصمیم گرفتیم که این مرکز را که بیشتر ما فعالیت برای فعالیت دخترها می باشه که زمینه برشان کمتر مساعد است و ما خواستیم که این زمینه برشان مهیا باشه تا در هر عرصه که اونا علاقه دارن بیشتر بتانن که معلومات خودشان بیشتر کنن. ما در اینجا 3 تایم خیاطی و دیگر تایم های انگلیسی و مضمون های دیگر ما اینجا آماده کردیم تا اینکه دخترها بتانن که از این موقعیت استفاده کنن.